د خواست له د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې په روان کال کې تر دې دمه 1116 کاغذي او 9915 الکترونیکي تذکرې غوښتونکو ته ورکړل شوي 9288 اصلاحي خدمات 2118 نارینه او ښځینه د مړینې پرچې هم ورکړل شوي او همداشان 3560 لویانو او ماشومانو ته زیږون کارتونه ورکړل شوي. 2 تذکرې د لغوه کېدلو موضوع ده، همداراز د تحصیلي اسنادو سره د عمر د اصلاح موضوع ده او یو شمېر نور داسې صلاحیتونه چې هغه د رسنیو له لارې نه د ولس سره شریک شوي دي، په هغو باندې عملاً کار روان ده او په هغه اړه باندې چې څوک د هغه شرایطو سره برابر وي په ولایتونو کې کار خلاصیږي او د مرکز تلتلو هغه ستونزه انشاءالله حل شوې ده. تر ډېره حده پورې هغه صلاحیتونه چې د صلاحیتونو په ټولګه کې یادونه شوې ده په هغو باندې دلته هم عملاً کار روان. خوستوال هم په اوس کې د یادې ادارې خدمات ستایي او په دې وروستیو کې چې ولایتي ادارې ته ځینې صلاحیتونه ورکړل شوي دا ګام خو لا بهتر بولي او د پراخولو هیلې لري. الحمدلله دا په خپل ولایت کې کېږي. موږ خپله په سویل شمالي کې 14 پیپسي کړي دي او ډېرې په سرګردانۍ سره اور مې زحمت کړی دي، هر څه مې کړي دي. دا مو نو وروسته ډېره موږ دپاره د افتخار خبره چې په خپل ولایت کې دا کورونه موږ ته حل کېږي. ما کار همدغه و چې زما په نوم کې غلطي وه، ستونزه وه. که دا ستونزه دغه غده دلته خلاصې کړې نه وای موږ به کابل ته تلای، کریې به مو پرې کولی. په دا واوره کې په سړه موسم کې به موږ کابل ته تکلیف کولی. موږ ډېر تر خوشحاله یو چې دوی خپل هر یوه ولایت ته یې دغه مدیرتوب یې دا شعبې یې تخلص کړې، کار یې هم هغه ولایت کې کېږي. هیره د نوي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ولایتي ریاستونو ته د طبیعت تذکرې د اصلاحي خدمتونو ځینې صلاحیتونه تفویض شوي چې اساسي موخه یې د هیوادوالو ستونزو حل او د هغوی د سرګردنۍ او وخت ضایع کېدو مخنیوی دی.